لکه ماشاءالله پیسې هم پکې ښه پوره وګټلې. لکه ما خو پکې 50,000 روپۍ تاوان وکړو. یا الله خیر واپس کړي. ما خو پکې 50,000 روپۍ وبایللې. لکه ما داسې اسویمه غلطي کړله چې زه دې ریډینګ ته راوتی یم. ما له پکار دا وه چې ما د دې په باره کې څه نه څه علم حاصل کړی دی. خو زه داسې یو پوه کس ګورم چې په دې ټریډینګ باندې مې پوه هم کړي او ما د خپلې روپۍ مو واپس راوګرځي. ته څه وایې چې 50,000 روپۍ ستا لوس شوی دی؟ 50,000 خو ورځ خبره نه ده مړه. په 2 ورځې کې نه دی، انشاءالله په 2 ورځې کې به مې په یو تک کې ریکور کړي. او که نه سر کو په هره طریقه باندې مې دا ریکوري راله وکړې او زه خو ډېر زیات تاواني شوم. ها بس الله پاک به خیر کړي. ستا نه ریکوري چې ده که نه دا د 2 ورځو کار دی. ټیک ده، خو ته به داسې چلو کې د ټول نه لومړی به ته زما په لینک باندې اکاونټ تیار کړي. چې زما په لینک اکاونټ تیار کړي، د هغې نه پس زموږ وي آی پي ګروپ دی سیګنل، په هغې کې به تا زه ایډ کړم او زما سپورټ چې دی ستا سره به انشاءالله وي. د هغې نه بعد چې دی نو پکار ده چې یار ته ښه ټریډینګ یې زده کړي. نو زمونږ دا کوم وجل انټرنیشنل اکیډمي چې کومه ده په دې کې مونږ خلکو ته ډېر غټ سپورټ ورکوو. نو زمونږ دا کورس چې دی انلاین هم دی او فزیکل هم ته کولی شي. 25,000 روپۍ د قیمت دی. نو بالکل دا کورس زمونږ سره وکړه او زما چې دا کوم بنګلي دی، دا پرچونري دی، دا ګاډي دا هر څه سر چې دا ما څه د دې ټریډینګ وباسي. نو که فرض کړو ته کامیابي غواړې نو انشاءالله دا کورس مو ستا څه واخله او زیات نه 6 میاشتې پس چې دی ته به هم یو کروڑپتی او یو کامیابي انسان یې. سر د کورس دا پیسې چې کوم دي که نه زه تاسو ته انلاین درشن کوم، هماغه صرف دا پیسې ریکور کړئ او ستاسو د اکاونټ چې کوم دی که نه په دې لینک باندې زه خپل اکاونټ جوړوم او د وي آی پي ګروپ چې ستاسو کوم دی په هغې کې ما ته مهرباني وکړئ ایډ کړئ چې ستاسو ډېره ډېره مهرباني. سر دا کس خو ما ته ډېر غریب ښکارېده. څنګه دی ریکوري به وشي او که نه؟ لکه واسي په ته غټ کمکل سړی نه که یو سړی غریب یې که مالدار یې زه ښه څه کوم یار. زما خو د خپل کمیشن سره کار دی چې زما په لینک یو سړی اکاونټ تیار کړي او ما ته خپل کمیشن راځي. او باقي د کورس خبره شوه چې یو سړی زمونږ نه کورس والي په دغه کې زمونږ پیدا نور په ټریډینګونو کې چا پیسې نه دي ګټلې. مونږ یې د دوره وخت پکې شو، تقریبا 5 کاله پکې شو، مونږ د څه پیسې نه ګټلې. دا لارې بنګلې دا کوم موټرې چې دی نه دا صرف د دې کورسونو او د دې سیګنل میګنل د دې نتیجه ده. باقي هغه سړی چې دی نو پر ځان له کامیابي کې په تباهي کې دا سره زموږ څه کار نشته. هغه زه خو د خپل استاد د ټریډینګ په دې ګروپ کې اډ کړی یم. انشاءالله زه به خپلې ټولې پیسې ریکور کړم. دا استاد به صرف ما له سیګنل راکړي او ټولې پیسې به پرې زه وګټم انشاءالله. هلکه استاد خو راله سیګنل راکړو، ورګه چې په بایک سره ټریډ ولګو. ماشاءالله 6,000 روپۍ مې پکې وګټلې. هلکه اوس مې کاره استاد مونته دی. ماشاءالله بس مرګرو دا یو ټریډ چې دا زمونږ وین شو. تاسو ته ښه پته ده زه د دې مارکیټ کینګ یم. انشاءالله تاسو به صرف ننداره کوئ په دې روغ مارکیټ کې چې دی د غوجلو والا دا ټول خلک چې دا به زه ختموم انشاءالله. زمونږ د کوم اکیډمي چې دا بس تاسو صرف کورس جوین کړئ او زمونږ د کوم وی آی پي ګروپ چې دی تاسو دې ته راشئ. اوس تاسو له زه بل ټریډ در کوم، تاسو انتظار کوئ. انشاءالله دا مارکیټ چې دا زمونږ په کنټرول کې دی. یاره که ما ته پته وې ما به د خپل استاد مخکې جوین کړی و. زمونږ د استاد چې کوم دی دا د ټریډینګ ټینګ غوجل انټرنیشنل ټریډینګ اکیډمي دا په روغه ایشیا کې هم د دې په شانتې اکیډمۍ نشته دی. ورګه یاره زه د بل سیګنل انتظار کوم چې استاد راله سیګنل راکړي. ځکه سیګنل خو راغی، ورګه د 1,00,000 روپو دا ټریډ لګوم. چې لکه 1,00,000 روپۍ خو پکې ما وبایللې. ورګه اوس د 10,00,000 روپو دا ټریډ لګوم چې دا 1,00,000 د 50,000 روپۍ مې وګټم. یالله پاکه ما خو دا 10,00,000 مو وبایللې. ورګه اوس د 50,000 روپو دا ټریډ لګوم. انشاءالله زه به په دا ټوله ریکوري وکړم. یالله پاکه ما خو دا 50,000 روپۍ مو وبایللې. یالله پاکه ما خو د 1 کروڑ روپۍ د یو کس نه د کوره د پټي په وجه راغستې وې. ما ویل چې زه به پرې ټریډینګ وکړم نو زه به یې ډبلې کړم دا پیسې. خو یالله پاکه زه خو د غشته شي نه خلاص شوم. یالله پاکه هغه کسان تباه برباد کړي چې څوک وي چې زه د ټریډینګ ایکسپرټ استاد یم، زه به د سیګنل در کوم، زه به د ریکوري وکړم او زما کورس واخله. یالله پاکه ته هغه کس تباه کړې برباد یې کړې.
زمونږ خو ساده خلک ته په دې نه پوهېږي خو چا راته شنه باغونه وښوو نو موږ وایو دا ټیک سړی دی کتونکو ستاسو زما دا حال نه نو په دې کې غټ لاس د چا دی په دې کې غټ لاس د سوشل میډیا د ورکر او د صحافیانو دی ځکه چې دوی داسې غلط اپسونه پروموټ کړل دي او موږ ته شنه شنه باغونه ښوول دي نو موږ خو ساده خلک یو موږ خو په دې نه پوهېږو نو موږ ته دوی چې شنه باغونه وښوو نو موږ وایو بس دا ټیک ځای دی نو مهرباني وکړئ دا خلک ان پالو کې دا خلک مه سپورټ کوئ ځکه دوی 50,000 روپۍ واخلي خو زموږ عام ساده خلک چې کوم دی نو هغوی تباه او برباد کړي او دا خبره پکې مو کې چې دا کس چې د ډیران نه اوچت شو او په تخت باندې کېناستو نو مهرباني وکړئ دا هېڅ شرم نه دی دا ویډیو د سره زیات نه زیات شیر کړئ زموږ پیج فالو کړئ چینل سبسکرایب کړئ لوی الله په امان